که تاسو دې ډیزاین له وګورئ نو په دې ډیزاین کې صرف دا یو پیج کریټ شوی صحیح ده صرف دا یو پیج کریټ شوی یاره یو کس وایي چې په اباوټ کلیک کوم اباوټ کې خو هېڅ هم نه کېږي دا وګوره چې په سروس کلیک کوم هېڅ هم نه کېږي صحیح شو نو ټول پیجونه باید سره څنګه وي سیم وي صحیح ده سټایل یې باید سره څنګه وي سیم اوپن اټ څه شو نشته نوټ پیډ زه به دا راوالم ٹھیک شو انډیکس پیج ده که نه تاسو اول خو راشئ دلته چې ستاسو کم دا دی ګوره دا اباوټ ته وګورئ اباوټ ته تاسو څه لینک ورکړی دی اباوټ ډاټ ایچ ټي ایم ایل نو تاسو همدا پیج د اباوټ ډاټ ایچ ټي ایم ایل سره سیو کړئ نو دې نه کوم پیج جوړ شو اباوټ دلته وګورئ ٹھیک شو نو اوس خو دلته خو به داسې نه راځي که نه ګوره چې کله پرې تاسو کلیک کوئ اباوټ باندې صحیح ده چې اباوټ ته لاړو خو سیم هماغه پیج دی باید چینجز ته پکې چینجز نه اول چینجز پکې دا باید ټایټل خو یې بدلي که نه په ټایټل باندې باید راشي چې اباوټ فار ایگزامپل څنګه شو اباوټ دلته باید انټروډکشن په دې شی راشي اباوټ اس لاندې راکوشي کوم ځای کې لیکل شي انټروډکشن اباوټ دا چینجز د په کوم پیج کې کوم لګایم اباوټ نو ریفریش دا دی اباوټ پیج که په هوم څو کلیک کوي هوم ته وځي ٹھیک شو که په اباوټ څو کلیک کوي نو کوم پیج ته وځي نو دا انفارمیشن خو هم د اباوټ ریلیټډ وي که نه بیا او داسې به نه وي چینج وي نو دا ختم کوي تاسو او دا اباوټ انفارمیشن پکې پیسټ کړئ دا د اباوټ دا د هوم دې کې انفارمیشن زیات دي دا د اباوټ ٹھیک شو او سروس پیج باندې چې کلیک کوم سروس هم خالی دی دا همدا اباوټ پیج سیواس کې د څه په نوم باندې ګوره دلته سروس ته څه لینک ورکړ شوی دی سروس ته وګورئ سروس ډاټ ایچ ټي ایم ایل دی که نه همدا اباوټ پیج سیواس کې دا سروس ډاټ ایچ ټي ایم ایل کله هم سیواس کو ګوره دا کوم پیج شو سروس شو زه دلته ورکړم سروسز صحیح ده نو ټایټل کې بس شی راځي د خط ټایټل کې سروسز انفارمیشن ګوره چې کله په سروس کلیک کې دلته هم سروس راغی هلته سروسز انفارمیشن ٹھیک شو بل پیج کوم یو دی پروډکټ دی همدا پیج سیواس کوي څه په نوم باندې پروډکټ ډاټ دا ولې زه دې له ایګزیکټ دلته ګورم بیا هماغه نوم ورکوم ایګزیکټ دلته زه کوم وګورم چې راځي نوم ګوره پروډکټ ډاټ ایچ ټي ایم ایل دلته بیا هغه هماغه کوم صحیح ولې ګورئ که ستاسو خیال یې دلته ما ورکو انشور hypertext reference is equal to quotation about.html پیج ته دی لاړ شي کوم پیج ته دی لاړ شي about.html خو چې کله څوک په about پیج باندې کلیک وکړي ټیک شو about باندې چې کله څوک دلته کلیک وکړي نو about.html نو بیا نیو سره ما ورته بل پیج جوړ کړو چې یار همدا about همدا پیج شو بس څوک پې کلیک کوي دی ته راځي صحیح ده دې رقم متوجه شي اوس پروډکټ ته مې ورکړو پروډکټ باندې کلیک کړه ګوره پروډکټ ته راځي خو پروډکټ کې خو هم باید انفارمیشن چینج وي که نه
प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन टाइटल की बस राजी प्रोडक्ट दलता प्रोडक्ट शो दलता प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन सही था गैलरी पेज हम कंट्रोल दिस द सेवास कई तो सुनो सरा गैलरी डॉट गैलरी को खुदा खातून नहीं करना شيء بقي تصويران खत्म ठीक शो दल्ता बतासो ओपन टैग and g space src is equal to quotation image था देगा ना image folder slash कम image background menu dot jpg खुरावड़ा में कंट्रोल एस हो गया तो जरा शी गैलरी पेज माने क्लिक करी जरा हाँ गड़बड़ेशन जोड़ रहा है साइज बदी संगा कई इज इक्वल टू कोटेशन ड्रेसा ठीक है हाइट पे हम संगा कम लग ठीक है ना जो हम नोट दम पम दी तरीके सर राशि हमदा कापी का लाने पेस्ट आओ सिर्फ नहीं बदल भले मेजमा सारा कमी होता है फॉर एग्जांपल बीबी डॉट जेपीजी बल कमी होते हैं ग्राउंड अगर उसे वो देखना साइन अप टू डॉट गेट रिफ्रेश ठीक शो बाकी सर जोड़ू क्या कहीं द्रे द्रे राशि सर आप माने लेवल माने राशि वेड सुमरा कई 280 अदे हो सर जोड़ू क्या शुद्रे रहा अदे नोरम बाय जोड़ू क्या शिगा 280 अब याद जावास्क्रिप्ट कमांड दे ची कला वर नजदीकी की दासी गटशी या कला पे क्लिक होके गटशी ठीक शो उस ट्यूटोरियल पेज की वीडियो गानी वीडियो पे की नहीं मिसाल देता है सेवस तब टाइटल नंबर कमा प्रोडक्ट के गेल दबा सेवस को सुनम सरा ट्यूटोरियल काल तमें बल नंबर कड़े व्या बसको लिंक के कमें बल नंबर कड़े व्या बसको ब्याज पागा लिंक क्लिक किया न तो वही पेज नॉट फाउंड जगह जिता पर tutorial.html जरा सेव करे ऑल तब लिंक के बल शेयर करे मतलब तदा कंटेंट से कम दी का ना दगोरे दे इमेज खत्म कर सही था ओपन टैग embed space src is equal to quotation the video name हो असल दलता तो सिर्फ यो डायरेक्शन को मच वीडियो पर के मंगा इस्तेमाल हो रहे शू हो पदी के दासी वीडियो न राजी सही था पदी के टूल FLV राजी द फ्लैश वीडियो अब वगा चीदी मतलब दा दे जता सरा
okay control زبدي لور کوم چې 1 دا موبایل اپلیکیشن ډیولپمنٹ یو لنګویج دی دا ویډیو باندې وکړه ها کنټرول سی خپل فولډر ته راشي ای ډرایو html_class css project او new folder videos paste it here oh sorry that FLV see da come type webm videos folder okay lecture 2 dot webm ناراضي ها دا مطلب دا تاسو به کوم ویډیو چې دا غواړئ کنه دا فلش په ذریعہ به تاسو راوړئ او کچرته اوس غواړئ چې را دي شي او ضرور دی راشي نو بیا به دلته راشئ یو د دغه ویډیو به راوالئ زموږ غوره ویډیو کوم ځای کې ده ASP.NET training AVI ویډیو ما سره کوم ځای کې وي ٹھیک شو ای او سوری دا AVI وکم 24 دا AVI هغه به فلش په ذریعہ پر ډریم ویور کې یو کمانډ شته د ډریم ویور کې به بیا تاسو وکړئ کم دی ما سره شته نه کم یو او کنه هغه ډیلیټ شو یار نه نه اورېږه پیدا به شي دومره خو به عمره کې نه AVI یاره نشته پکې زه تاسو AVI راوړئ کار کوي اوس د پرېږده زه بیا تاسو دا کوي وګوره کانټاکټ پیج ته ولې لګي ته ورشه راوړه شابه نو ګورئ دا لیکچر 11.avi زه پکې راوړم صحیح ده دلته وګورئ تاسو ما لیکچر 2 راوړی دا پکې ونه چلېده زه به 11 ورکړم او ډاټ څه شی و AVI کنټرول اس او بیا راشئ دلته خپل پیج څنګه کوي ریفریش اب آټومیټیک دلته راځي خو آټو پلی سیسټم ته راځي ګوره دا خپله بیا پلی کېږي اکثر له صحیح ده اوس به مونږ پلی کوو بیا پلی کېږي خپله نو دې لپاره به تاسو یو کمانډ لګوئ آټو پلی از ایکول ټو کوټیشن فالس نو اوس به خپله نه پلی کېږي بس چې کله تاسو راځئ او پلی کوئ نو دا پلی کېږي پلی کېږي ها نو لري یو ورځ خو ما درته کار کړی و embed space src is equal to quotation lecture دا زه به دا ویډ ختم کړم
او براوزر کې مسله دي ګوره ډاونلوډ پورې ورسره راځي. خو بیا موږ سره موجود دی کنټاکټ پیج. ګورئ همدا پیج سیواز کوي د کنټاکټ ډاټ ایچ ټي ایم ایل. نو ګوره که په دې کلیک کې نو درته وایي چې نشي تللی. ولې چې هلته کوم لینک دی د کنټاکټ دپاره تاسو غلط ورکړئ. ګورئ کنټاکټ ډاټ ایچ ټي ایم ایل بیک لاړ شئ. دا انډیکس پیج چې دی دا بیا دې کې راوړئ. دلته ګوره لینک هم شي ورکړی کټ ناک هم ورکړی دی. دا خیر موږ همدا کار کوو خدای کړی ناکام. کنټاکټ ډاټ ایچ ټي ایم ایل وکړو. کنټاکټ ډاټ ایچ ټي ایم ایل په پروډکټ کې کنټاکټ ډاټ ایچ ټي ایم ایل وغیره وغیره. اوس تاسو دلته راشئ دا ریفریش کړئ کنټاکټ باندې کلیک کړئ. کنټاکټ کې ګوره د ویډیو والا پیج ته راشي. ویډیو خو به پکې نه راځي که نه شی دی پکې راځي. ګورئ اوس زه پکې یو فارم دی ویډیو شوه دا د انفارمیشن دی. دا زه به داسې ختم دا ټیبل مو ختم کړو. اوپن ټیک ټیبل اول اوپن ټیک فارم سوري په دې پوهېږئ چې دغه ته ضرورت نشته. په همدې فارم کې دننه یو ټیبل جوړوم. یو ټي آر راغلم او دې ټي ډي کې کومه چې یوزر نیم TD. Input type is equal to quotation text, name is equal to quotation username, place holder is equal to quotation username dot 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 quotation close. ठीक शो. Open tag tr slash tr. Open tag td slash td. दलता और को मची user email open tag in placeholder TD slash TD. User message TR. اوس پکې دغه پکې نه جوړه هغه پکې نه جوړه هغه میسج لپاره ای مسلمان ټیکسټ refresh rashi contact no home contact
کانټیکټ کې مې دا چینجز ونه کړه زه به دا دې نه کټ کړم ګوره ښه فولکس دا به زه پیسټ کوم بس شي کې کانټیکټ ډاټ ایچ ټي ایم ایل ډونټ سیو دا وایي دلته ګورئ دا پی چې کوم لګېدلی ده د ویډیو په ځای باندې به دا होम کې ولاړې ما یو کس دی کانټیکټ کې ګوره یوزر نیم ورکوي ایمیل ورکوي او میسیج دلته لیکي صحیح ده خو دا به کوم ځای کې راځي په سنټر باندې به راځي اول خو باید دا هر یو چې دی دا هر یو ټیکس فیلډ دا باید لږ ویټ راشي څنګه راشي ویټ is equal to quotation څومره 130 ها دا هو وشو بیا دلته الاین is equal to quotation center ٹھیک شو او دا میسج ځای خو بل غټي کنه نو دا میسج ځای به تاسو وګوره دلته ورکئ calls is equal to quotation 33 rows is equal to quotation 3 صحیح شو روګانې به لږې نور هم زیاتې کوي څومره به یې کوي 10 بیا هم نه غټېږي ولې دا روز به تاسو لیکئ ها رو به نه لیکئ صحیح ده دلته به کس یوزر نیم لیکي دلته پاسورډ لیکي دلته میسیج لیکي او لاندې به یو بټن موجودي د څه په نوم باندې زه به یو بل دغه راوړم یو ټي آر په دې یو بله رو کې ها په دې رو کې به زه ورته ووایم چې input type is equal to quotation submit name is equal to quotation sent او value is equal to quotation sent message او control s हो गया refresh ٹھیک شو دا send message بٹن ولګي او کس نوم ورکي احمد محمود چارسی او جان @sitename.com او چلته لیکي چې hi how are you او یس ویږي سند کوي بیا نه بعد څنګه بیا د اس پی کار دی یا د پی ایچ پی کار دی دې به یو خاکه د تاسو وکړئ local host application 22 my database is in the نو په دې طریقې سره مطلب دا چې تاسو یو ویب سټ ډیزاین کوئ صحیح ده اباوت پروډکټ او بیا نه بعد کانټیکټ دی کې ولې دا راغلی مثال ته موږ په کې غلطي کړې وایي